درنو مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن راغلی وو حیات دارالیتام ته چې دلته د ګلونو زده کوونکو څخه مو لیدنه او کتنه وکړه او د دوی د ژوند هغه ځینې قصې مو له دوی څخه واورېدلې. که څه هم زموږ ګران هیواد 15 لسیزې یعنې تقریبا 50 کاله شاوخوا کېږي چې دې موږ له جګړې سره مخ یو او زموږ ګران هیواد جګړیز حالت سره لاس او ګریوان دی. نو موږ ډیری دغه شان ګلونه زده کوونکي یا دغه شان ګلونه ماشومان لرو چې هغوی یتیمان دي، هغوی نشي کولی چې زده کړه وکړي، هغوی نشي کولی چې تعلیم وکړي. نو ډیری ورونه لکه حیات خیریه بنسټ یا حیات دارالیتام دي ته ورته نور ورونه هغوی لګیا دي د دغه شان ګلونو ماشومانو د زده کړې لپاره زمینه مساعدوي او د هغوی لپاره کار کوي تر څو هغوی په آینده کې یو ښه راتلونکی ولري. نو په موږ کې د جګړې له امله زموږ ګران هیواد یا ټول هیوادوال بدې خاطرې لري او د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډېرې کونډې لرو او ډېری یتیمان لرو او د ژوند ډېرې ترخې قصې ډېری کونډې او ډېری یتیم ماشومان د ځان سره لري چې د هغو نه یو څو بېلګې د دغو ګلالیو زده کوونکو نه یا د دغو ګلانو ماشومانو څخه په حیات دارالیتام کې د دوی څخه پوښتو. لومړی راځو ستا نوم قربان؟ عنایت الله. عنایت الله. عنایت الله جان ستا والد صاحب وفات دی؟ څومره وخت کېږي؟ ډېر وخت. ډېر وخت کېږي. ولې وفات شو؟ بمبار وشو نورستان کې. نورستان کې؟ تاسو د نورستان یې؟ چې بمبار شو والد صاحب دې وفات شو یوازې؟ نور ډېر کسان وفات شو. ستاسو د کورنۍ لکه څوک؟ لکه مور ورور خور ټول وفات شو. ټول وفات شو. څو کسه پات شو کور کې؟ 3. هغه ستا ورونه دي؟ نه خورګانې. خورګانې دي. او ورور ته یوې؟ او ستاسو دغه دې نه مخکې چې دلته حیات دارالیتام ته راغلی دې نه مخکې ستاسو پالنه چا کوله؟ زما خسر. ستا خسر؟ ته نامزاد یې؟ نه. اوښی دی؟ اوښی. ښه ډېر ښه. نو هغه اوس هغه اوښی دی څه کار کوي؟ هغه خدای وبخښي شهید شو، انجینر و. شهید شو؟ دغه بچی شته؟ دغه زوی څوک دی؟ فرهاد. فرهاد. درنو مسلمانانو ورونو د دوی په کورنۍ د بمبار شوی د دوی ټوله کورنۍ له منځه تللې، صرف دغه یو ګلالی ماشوم چې دلته کوچنی و راغلی دا پاتې و، ورسره یو 3 تنه خویندې پاتې وې او بیا د ده خور وفات شوي، بیا د دوی پالنه د دوی اوښې کوله، بیا هغه اوښی هم وفات شوی، د هغه بچی هم فرهاد جان دی چې دلته په حیات دارالیتام کې زده کړه کوي او د دوی والد صاحب هم اوس وفات شوی دی. یعنې دا د ژوند یو دردونکې قصه ده. په همدې ډول یو بل ګلالی زده کوونکی د حیات دارالیتام مې تر څنګ ناست دی او له ځنې هم پښتو. ستا نوم؟ روح الله. روح الله جان پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې وفات شوی دی. وفات دی. او څومره وخت کېږي؟ ډېر وخت. ډېر وخت کېږي. او ولې وفات شو؟ ساکني کې د بوشکه وغورځېدله. هغې نه وفات شو؟ ساکني کوله او بوشکه پرې وغورځېدله وفات شو. خدای تعالی دې وښي. او مشرانو ډېر شته؟ هغه څه کار کوي؟ هغه یو ورور مې پټکانۍ خرڅوي، بل ورور مې ساکني کې کله اوزګاري. پټکانۍ خرڅوي؟ ولې زده کړه نه کوي؟ ولې درس نه وایي؟ د ځان کتل نه لاس هم نسي، غریبي د هغه ده. غریبي ده؟ غریبي له امله نشي کولی درس ووایي؟ او که غریبي نه وي خو هغه هم غواړي چې دلته راشي درس ووایي؟ غریبي له امله نشي کولی. او پکواړۍ خرڅوي او بل ورور ته ساکني کوي. 100 روپۍ ګټي؟ خیر دی، مه خفه کېږه. درنو مسلمانانو ورونو، په هیواد کې ډېر داسې بچي لرو چې هغوی د ځان سره داسې دردونکې قصې لري. سړی د خبرو کولو توان نه لري چې خبرې ورسره وکړي. ډېر داسې بېلګې لرو. نو ضرورت دې ته برېښي چې باید موږ او تاسو د دغه شان د یتیم ماشومانو په سر باندې لاس کش کړو، د هغوی د تعلیم او د زده کړې لپاره زمینه مساعدې وکړو، د هغوی هغه ارمانونه پوره کړو. دوی والد صاحبان که ژوندي وای نو نن به دوی دې ته نه اړ کېدلی چې هغه ارمان چې نور ورونه لري هغه به د دوی په زړه باندې پاتې وای. اوس دا دې ته روح الله جان وجلل چې د ده ورور غواړي تعلیم او زده کړه وکړي خو مګر غریبي ده او ورور یې پکواړۍ خرڅوي او بل ورور یې هم ساکني کوي په کوچنیو او تنکۍ لاسونو باندې.
نو په هیواد کې ډېر داسې بېلګې لرو د جګړې له امله مو ډېری هیوادوال ډېری خویندې مو کونډې دي ډېری ګلالي ماشومان مو یتیمان دي راځئ چې د دوی سرپرستي او پالنه وکړو او دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړو